بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي درسونه مو د لومړي سره در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د ریاضي په دریم څپرکي کې کسرونو کې وو چې موږ او تاسو جمع، تفریق او ضرب د هغې د کسري عددونو یا نسبتي عددونو کار وکړ. نن له خیر راځو په دې عنوان کار کوو چې د کسرونو توان یا د نسبتي عددونو توان. کله چې یو کسري عدد یا نسبتي عدد توان پیدا کړي، یعنې توان ولري، نو موږ او تاسو ورسره څه کوو؟ اصلا ګران زده کوونکو، توان یا طاقت خو موږ او تاسو په الجبر کې مطالعه کړی، اصل موضوع هلته ده، خو په کسرونو کې بعضې سوالونه د دې په حساب کې راځي. نو تاسو ښه ده چې همدلته ووایئ، ورسره بلد اوسئ. انشاءالله چې الجبر هم کله مطالعه کوو، دا موضوع به تر ټولو بیا ښه زده شي، ولې چې اوس نه ورسره بلد وهئ. نو دې لپاره چې موږ او تاسو د کسري عددونو یا د کسرونو توان مطالعه کړو او ځان پرې پوه کړو، لومړی خو څو خبرې په یاد ولرئ. لومړۍ خبره دا ده چې ګران زده کوونکو چې هر کسر چا درکړه A پر B او توان یې 0 او ځواب یې 1 ورکوئ. ځواب یې څو کېږي؟ 1 کېږي. یعنې که چیرې ولیکئ 3 پر 2 نو توان یې 0 وي، ځواب یې څو ورکوو؟ 1. یا 1 پر 5 ولیکئ، توان یې 0 ورکوي، ځواب یې څو ورکوو؟ 1. یا منفي 200 پر 3 ولیکئ او توان ټول 0 کړي، نو ځواب څو ولیکو؟ 1. یا همداسې قوسونه ورکړي، 1 جمع 2 وایي متوسط قوس، 1 جمع 3 دلته 1 منفي 2 او قوس وتړئ او آخر کې په توان 0 وکړي، ځواب یې څه ورکوو؟ 1 ورکوو. نو کسر چې کله توان یې 0 راغی، ځواب یې څه کېږي؟ ځواب یې 1 کېږي. دا یوه خبره. دویمه خبره ګران زده کوونکو دا ده چې که چیرې یو کسر راکول شي او توان یې 1 وي، توان یې څه وي؟ 1 وي، نو خپله هماغه کسر کېږي A پر B. یا داسې ویلی شي کوم کسر توان نه لري، توان یې څو وي؟ 1 وي. لکه زه 3 پر 4 لیکم، دا اصلا ده 3 پر 4 کل په توان ده 1. یا کله چې لیکم 3 پر 15 په توان د 1، نو دا زه لیکلی شم چې 3 پر 15. صحیح شو؟ یعنې توان یې 1 ده، خپله کسر راځي. درېیمه خبره ګران زده کوونکو دا ده که چیرې یو کسر ولیکل شي چې A پر B کل په توان د N، عمومي توان 2 3 4 5 ولري، نو دا توان د صورت هم ده او د مخرج هم ده. یعنې دا په دې معنی ده چې دا صورت هم همدومره د N په اندازه باندې په خپل ځان کې ضرب کړه او مخرج هم، یعنې A ضرب د A ضرب د A N دفعې به ضرب او B ضرب B ضرب B N دفعې، لکه 2 پر 3 په توان د 3. داسې نو موږ مخته ځو چې رقم کوو، ورته 2 په توان د 3 کېږي. 2 په توان د 3 دا معنی نه ورکوي 2 په 3 کې 6، دا معنی ورکوي 2 3 ځله په خپل ځان کې ضربېږي، یعنې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 داسې، او دا لاندې هم 3 ضرب د 3 ضرب د 3 کېږي. 2 2 4 4 2 8 8 پر 3 3 9 9 په 3 کوو، داسې رالیږي. صحیح شو؟ یا موږ ته ویل کېږي چې 3 پر 15 په توان د 4، دلته 3 4 ځله ضربېږي چې 3 3 4 کېږي، 3 3 9 9 په 3 کې 20 په 3 کې 1 اتیا، او 5 4 ځله ضرب کېږي 5 5 25 ضرب 5 یو سل 25 ضرب 5 شپږ سوه 25 داسې رالیږي. صحیح ده؟ یا موږ وایو چې 3 پر 15 په توان د 3، نو موږ او تاسو وایو 3 په توان د 3 کېږي 28 او 3 په توان د 5 کېږي 125. دغسې کسر حلیږي. څلورمه خبره په کسر کې دا زده کړئ که چیرې د یو کسر توان منفي وي. ګران زده کوونکو، توان چې منفي شو دا په دې معنی چې کسر سرچپه کې معکوس یې کوي، یعنې کسر معکوسېږي. نو کله چې کسر معکوس سرچپه کې B پر A ولیکئ، نو دلته د دې توان بېرته مثبت شي. لکه موږ وایو 2 پر 3 په توان د منفي 1، دا ولیکئ چې 3 پر 2 په توان د مثبت 1، یعنې کله چې معکوس شي توان یې بېرته مثبتېږي. یا وایو چې 3 پر 2 په توان د منفي 3، سرچپه یې کوي 2 پر 3 په توان د مثبت څو کېږي 3، بیا لیکو چې 8 پر 20 داسې. یا لیکو چې x پر y عمومي یعنې شکل وایي توان منفي 1 وي، نو لیکو چې y پر x توان یې مثبت څو ده؟ 1. دا خبرې موږ تاسو باید د کسر په توان کې په یاد کړو. دا سوالونه حلوو. مثلا که سوال یې موږ ته تاسو ته راکړي چې 2 په توان د منفي 1 جمع 3 په توان د منفي 1 منفي 6 په توان د منفي 1، نو موږ ورته وایو چې توان منفي ده، دا معکوسېږي 1 پر 2 جمع 3 په توان د منفي 1 پر 3 او منفي 1 پر 6 په توان د منفي 1 پر 6 معنا ورکوي. مخرج مشترک به 6 ونیسئ، 6 تقسیم 2 3 1 په 3 کې 3، 6 تقسیم 3 2 1 په 2 کې 2، منفي 6 تقسیم 6 1 په 1 کې 1، 3 2 5 کې 5 1 لږ 4 پر 6، ځواب راځي 2 پر 16 2 پر 3، دا یې ځواب شو. صحیح ده؟ داسې ځواب راوځي. یا همداسې موږ ته وویل شي چې 2 په توان د منفي 1 جمع 2 په توان د منفي 2 جمع 2 په توان د منفي 3، دا راته حل کړئ. نو موږ ورته وایو چې دا اول معکوسوي 1 پر 2 لیکو، جمع دا 1 پر 2 مربع یعنې 1 پر 4 راځي، او دا 1 پر 2 مکعب یعنې 2 په توان 3 8 راځي، نو مخرج مشترک به ونیسو 8. 8 تقسیم 2 4، 1 په 4 کې 4 جمع 8 تقسیم 4 2 1 په 2 کې 2، 8 تقسیم 8 1 1 په 1 کې 1، یعنې 1 پر 8 زموږ د سوال ځواب راووته.
داسې توان ورکوو. صحیح ده؟ یا بل سوال ده چې لیکي 2 ضرب 3 په توان د منفي یو جمع 3 ضرب 2 په توان د منفي یو او منفي دلته مثلا منفي دلته راکړي منفي 4 په توان د منفي یو. موږ وایو دا سوال له 2 په خپله پرېږدو او 3 به معکوس کړي 3 او 3 به خپله پرېږدي 2 به معکوس کړي 2 منفي 1 پر 4 به ولیکئ مخرج به هم 12 ولیکئ. 12 تقسیم 3 4 کېږي 4 په 2 کې 8 جمع 12 تقسیم 2 4 12 تقسیم 2 شپږ شپږ په 3 کې 18 منفي 12 تقسیم 4 3 یو په 3 کې 3 18 کې ګران زده کوونکو شپږ نه 3 لاړ شي 23 پر 100 12 زموږ کسر ځواب راوځي. صحیح ده؟ دغسې حل وو. همداسې ګران زده کوونکو راځي 2 په توان د منفي یو جمع 3 په توان د منفي یو کل په توان د منفي یو دا سوال راکوي. نو تاسو به اول داخل د دې کسر ساده کوئ. څه رقم 1 پر 2 به ولیکئ جمع 1 پر 3 کل په توان د منفي یو دا به مخرج مشترک ونیسي شپږ تقسیم 2 3 1 پر 3 کې 3 جمع شپږ تقسیم 3 2 1 پر 2 کې 2 کل په توان د منفي یو دا شو 15 پر شپږ او کل په توان د منفي یو اوس به دا سر چپه کړئ شپږ پر 100 ده 15 دا ځواب شو. صحیح ده؟ داسې موږ کسر لوی شو. بل لیکو چې 2 په توان د منفي یو جمع 3 په توان د مثلا دلته قوس ورکوو 3 په توان د منفي یو جمع 2 په توان د منفي یو کل په توان د منفي یو او اخر کې دلته قوس ورکړي چې کل په توان د منفي یو. نو دا سوال هم ګران زده کوونکو هماغسې سوال ده هماغسې حل وو. نو قوس خپله لیکو دلته به معکوس کړو 1 پر 2 جمع دا به معکوس کړو 1 پر 3 جمع 1 پر 2 کل په توان د منفي یو بیا کل په توان د منفي یو. صحیح شو؟ اوس به 1 پر 2 دلته جمع او دا دواړه به جمع کړو 1 پر 2 او 1 پر 3 موږ مخکې جمع کړل چې ځواب راځي 15 پر شپږ او معکوس هم چې کوو بېرته یعنې 15 پر شپږ راځي کل په توان د منفي یو کل په توان د منفي یو دلته دې جملې واغسته اوس 1 پر 2 په خپله لیکو جمع دا معکوس کړئ شپږ پر 15 کېږي ګران زده کوونکو توان کل منفي یو ده دا به ولیکو مخرج مشترک به ونیسو 10 تقسیم 2 15 یو 15 10 تقسیم 15 2 کېږي 2 په شپږ 12 کل په توان د منفي یو دا کېږي 18 پر 10 توان منفي یو ده بیرته سرچپه کړئ 10 پر 100 کېږي 18 دغسې موږ کولی شو چې یو کسر کله توان واخلي هغه کسر موږ تاسو چې کړو ساده کړو. صحیح ده؟ نو د کسر د توان لپاره دغه خواص مې درته بیان کړه دا زده کړئ او دغه څو سوال اول دا در سره زده کړئ کوم سوالونه چې تاسو ته باید نه په حساب کې مثلا د توان سره مخامخ کېږئ حتما یې حلوئ او انشاءالله چې په الجبر کې طاقت وایي دا موضوع بیا بیخي ښه زده کېږي. دا نن درس و ښه وخت ولرئ په مخامخ.